السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې ښه به یې او ژوند به مو ښه تېرېږي. د دې یو ځل بیا زه بختور احمد کا د ټیکنیکل افغان یوټیوب چینل لورې ستاسو په خدمت کې یم. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه سي، یو څه پیدا درته وکړي. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقې درښیم چې د هغه په واسطه تاسو کولی سئ چې دوه مخه، درې مخه، ان څو مخه خطونه د دې لپاره چې تاسو په هغه باندې کوشش وکړئ. مثال په ډول تاسو غواړئ یو موضوع په فیسبوک کې پوسټ کړئ، نو هغه موضوع په یو کتاب کې ده، نو تاسو د هغه کتاب نه هغه موضوع لیکئ شاید 1 ساعت 2 ساعته یا 3 ساعته درنه ونیسي همدغه لیکل ډېر په سختۍ سره. خو نن به زه تاسو ته داسې اپلیکیشن درښیم چې د هغه په واسطه تاسو د یو عکس په واسطه تاسو کولی شئ چې هغه اپلیکیشن په واسطه چې د یو کتاب نه یو عکس واخلئ او په یوه ثانیه یا 2 ثانیو مطلب یعنی هغه صفحې چې تاسو غواړئ ولیکئ په ګوتو باندې، هغه په یو عکس په واسطه تاسو کولی شئ سکین کړئ او د 2 ساعتو کار بلکې په 2 منټو کې وکړئ. نو څنګه دا رقم تاسو به لاړ شئ اول پلی سټور ته، او پلی سټور کې ولیکئ ټیکسټ سکینر، لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین کې ډېر ټیکسټ سکینرونه ښکاري، نو تاسو به پکې دغه یو را ډاونلوډ کړئ. تاسو ته چې کوم په سکرین باندې ښکاري ما را ډاونلوډ کړی، تاسو به هم را ډاونلوډ کړئ او په اوپن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې را ډاونلوډ کړو ملګرو، دغه چې دا کامره راواوښتله، بلکې تاسې به که چېرته کتاب در سره وي دغلته به عکس در واخلئ، که نه مخکې مو چې په خپله د موبایل په کامره اخیستی، نو په دې عکسونه چې تاسو ته ښکاري د 2 دانې عکسونه د کامرې څنګ کې په دې باندې به کلیک وکئ او الاو به یې کوئ، اجازه به ورکئ او دلته به تاسو ته خپله ګالري راوړي. همغه عکس چې تاسو غواړئ سکین کړئ هغه باندې به کلیک وکئ. زه غواړم دا عکس سکین کړم. نو دغه مثال یو خط ده یا مثال د یو صفحې نه ما اخیستی ده، که هغه د کتاب صفحه وي، که د فیسبوک صفحه وي، که د هر چی، خو مطلب یو خط ده، زه غواړم دا په فیسبوک کې مثال خپور کړم. نو تاسو به خاص په د سکین باندې کلیک وکړئ. ښه، بلکې دا خط راورسېده ملګرو ډېر په صحیح ډول باندې، خو یوه خبره د یاد نه ونوځي، تاسې به یو وارې هغه مطالعه کوئ چې کوم ځای کې ستونزه نه وي، بیا هم مطلب مخلوق د ماشین د کوم ځای کې ستونزه نه وي را پیدا کړې، نو ډیری وخت کله ور نیټ ضعیف وي یا یو نیم ځای غلط کوي. خو مطلب دا ده چې د هغه نه ډېر ښه ده چې تاسې په ګوتو ولیکئ، یو کرښه لیکئ. دلته تاسو ته 2 اپشنونه ښکاري، یو لیکلی ټیکسټ، بل لیکلی فوټو. نو تاسې به یو ځل مثال دا ووایئ یا هغه اول ووایئ چې کوم ځای کې اول نه به تاسې ویلی. نو که دا زه اوس درته شروع کړم شاید ویډیو ډېره غټه سي، نو دا ختم درته شروع کړمه. نو دا خط زه نه وایم به، بلکې انشاءالله زه به یې په فیسبوک کې پیسټ کړمه. نو ډېره ښایسته ویناوې دي او ډېر یو پند پکې پروت دی انشاءالله، نو هغلته بیا تاسې ولولئ. نو که تاسې مثال بیا هم په دې کې شکمن یاست اوس غلط نه یې راوتلی، نو تاسې په دې فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته چې تاسو ته کوم عکس رښتیا ښکاري هماغه عکس چې تاسو سکین کړی، نو هغه له دغه ځای نه ولولئ او هغلته بیا دې ټیکسټ ته ور واوړئ او بیا دې ته ولولئ. انشاءالله تاسو ته به خپل مشکلات یا کوم ځای کې څه غلطي سوي هغه به معلومه سي او هغه به بیا تاسې اصلاح کړئ. نو دا به تاسې کاپي کړئ، په دې کاپي آپشن چې تاسو ته سکرین باندې پاس ښکاري په دې باندې کلیک وکړئ او بلکې دا خط چې ده کاپي ده، کاپي سو. نو اوس تاسې هر چېرته غواړئ مثال په سوشل میډیا کې یا فیسبوک کې تاسې پیسټ کوئ، را به ځئ فیسبوک ته او په فیسبوک کې به یې پیسټ کړئ. مثال دلته زه غواړم دغه خط پیسټ کړمه، نو دغه د راغی. نو که کوم مشکلاتو کې مثال دغه ځای پکې اضافه راغلی ده، ترڅنګ نور دغه خطونه چې دي لږ ګډ وډ راغلي دي، دا خط هم پکې اضافه راغلی ملګرو، دا به ترې ړنګ کړئ او نور چې کوم خطونه چې دي مثال دغه خط دغه ځای نه لږ ښکته راغلی، دا به لږ ورجګ کړئ. نو انشاءالله نور تاسې په خپله په پوسټ باندې پوه کړئ پوسټ څه رقم د جوړ شي. نو دغه خط به هم دغه ځینې خطونه چې دي کوز راغلي دي، دا به بیا ورجګ کړئ او همداسې به ادامه ورکړئ تر څو پاراګرافس په صحیح ډول باندې برابر سي. ښه، نو بیا به تاسې په پوسټ باندې کلیک وکړئ او پوسټ به خپور کړئ. نو ډېر اسانه طریقه ده او ډېر غټ پوسټونه یا ډېرې غټې صفحې بلکې په یو 2 منټو کې درته ژباړي په خط باندې. نو هیله لرم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې. تر بیا او بلې ویډیو زه بختور احمد قادر درنه اجازه غواړم. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه سوې وي. ښه وخت.